د ټولنیزو رسنیو زیانونه او پر ټولنه یې منفي اغیزې. ټولنیزې رسنۍ پر ګډو او اسانتیاوو سربیره ځینې زیانونه هم لري او له حده زیات کارول انسان له بېلابېلو ستونزو سره مخ کوي. دا چې زیانونه یې څه دي او پر ټولنه یې کومې منفي اغیزې کړي، په دې ویډیو کې به یې زیانونه او منفي اغیزو ته اشاره وشي. نو که غواړئ د ټولنیزو رسنیو د زیاتې کارونې پر زیانونو پوه شئ، نو دغه ویډیو وګورئ. ځینې اسانتیاوې او پرمختګونه د بېشمېره ګټو ترڅنګ ځینې زیانونه هم لري، چې ټولنیزې رسنۍ هم د خپلو ګټو ترڅنګ ځینې زیانونه هم لري. لومړی خو دا باید ووایو چې په هر څه کې منځنی حالت غوره کول پکار دي، یعنی نه باید افراط وشي او نه هم تفرید. خو له بده مرغه چې موږ افغانان بیا تل افراط کوو او یا تفرید کوو، چې د ټولنیزو رسنیو په کارونه کې هم ډیری کسان افراط کوي او له حده ډیر یې ځانونه په دې برخه کې بوخت کړي چې دې چارې په ژوند کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي. هغه کسان چې له حده ډیر په ټولنیزو رسنیو کې ځان بوختوي له دې ستونزو سره مخ کیږي. لومړی، ذهني ګډوډي. که ټوله ورځ یو انسان په ټولنیزو رسنیو کې بوخت وي، هغه خامخا له ذهني ګډوډۍ سره مخ کیږي، ځکه له یوې خوا د ټوله انرژي په دې مصرفیږي او د نور کار او خبرو حوصله ورسره نه وي. له بلې خوا په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیری داسې موضوعات خپریږي چې په ذهني لحاظ انسان نه ارامه کوي او ځوروي یې. بیا خصوصا لکه افغانستان غوندې یو هیواد کې چې ټوله ورځ د دې هیواد ناخوالې ستونزې او وحشتونه پر ټولنیزو رسنیو خپریږي. دوهم، د زده کړې او کتاب لوستلو مخنیوی کوي. هغه کسان چې ټوله ورځ پر ټولنیزو رسنیو کې ځان بوخت کړي، هغه د خپل درس او کتاب لپاره وخت نه مومي او نه هم د کتاب لوستلو حوصله ورسره وي، چې دا چاره یې په ژوند کې د تنبلۍ او ژوند له پرمختګونو څخه د شاته پاتې کېدو لامل کیږي. نو زده کوونکي او زده کړیالان باید دې برخې ته ډیره پاملرنه وکړي او له حده زیات ځان په دې برخه کې بوخت نه کړي چې د زده کړې او پرمختګ خنډ یې شي. دریم، د خوب د کموالي لامل کیږي. ځینې کسان دومره ځان په فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب او نورو مسایلو کې بوخت کړی وي چې تر نیمو شپو پکې اخته وي، چې دا چاره یې د بېخوبۍ، ستړیا او ذهني ګډوډۍ لامل کیږي. دا سمه ده چې اوس د ټولنیزو رسنیو کارونه یو ضرورت ده، خو دومره هم باید له حده زیات ځان پکې مصروف نه کړو چې په ژوند کې له ستونزو سره مخ شو. څلورم، روغتیایي ستونزې. که ټوله ورځ مو موبایل مخې ته نیولی وي او ځان پکې بوخت کړو، نو دا مو د سترګو د کمزورتیا، د ورمېږ یا غاړې د ډیسکونو له نږدېوالي او یا لرېوالي سره مخ کوي. همدارنګه که یو انسان ډیر ځنډ په یو حالت کې ناست وي او ځان ته حرکت ورنه کړي، د وینې په جریان کې هم ستونزه پیدا کیږي، چې دا چاره بیا د بېلابېلو ستونزو لامل کیږي. پنځم، د ټولنې د وګړو ترمنځ صمیمیت او خواخوږي له منځه وړي. ټولنیزو رسنیو ټولنه هم زیانمنه کړي، ځکه په ټولنه کې اوس د پخوا په پرتله څوک یو له بل سره دومره مجلس، خبرې او کیسې نه کوي، ځکه هر سړی په خپل موبایل کې اخته وي او په دې کار سره یو بل ته پاملرنه کمه شوې. پخوا په کورنیو او میلمستیاوو کې به چې ټول سره راټول شول، خبرې او کیسې به یې کولې، خو اوس چې ټکنالوژي پرمختګ کړی، څوک کیسې نه کوي او هر سړی په خپل موبایل کې اخته وي، چې د ټولنې ترمنځ د لرېوالي او خواخوږۍ د له منځه تلو لامل شوي دي. د دې لپاره چې د ټولنیزو رسنیو له کارونې څخه زیانمن نه شو، اړینه ده چې په کارونه کې زیاتی ونه کړو او پر ځای او وخت سره یې وکاروو، ځکه زیانونه یې باید په پام کې ولرو.